السلام علیکم ستړي مسئ د کندهار ژوندون تلویزیون څخه د دې مهال تازه او وروستي خبرونو ته ښه راغلاست. ویان محمد محمدي. امریکا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د نجونو پر زده کړو خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني مکالمه کې ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل سي. همداراز په دې مکالمه کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو او نجونو د زده کړو پر ارزښت هم خبرې سوي دي. دواړو لورو ټینګار کړی چې د ښوونځیو د ژر پرانیستل کېدو اړتیا ده ځکه د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم اقدام ده. دواړو لورو داسې مهال د ښوونځیو په پرانیستل کېدو ټینګار کړی چې د افغانستان نوی حکومت وایي د ځینو شرایطو له امله د ښوونځیو پرانیستل کېدل ځنډول سوي او همدا چې شرایط برابر سي نجونې ښوونځیو ته تللی سي. د اروپا د مسلمانان ټولنې د افغانستان د پوهنې له برخې سره مرستې ته ډاډ ورکړی. د پوهنې وزارت د معلومات له مخې د پوهنې سرپرست وزیر لیوان ریډلي په مشرۍ د اروپا مسلمانان له ټولنې له پلاوي او د انګلستان د الخیر فاونډیشن مشر امام قاسم رشید سره لیدنه کړې او په دغه لیدنه کې د هیواد د روزنیز نظام پر محوریت خبرې سوي دي. په دې لیدنه کې د اروپا د مسلمانان ټولنې مشرې میرمن ایوان ویلي چې دوی له افغانستان سره په تیره بیا د پوهنې له برخې سره مرسته تیار دي. د پوهنې سرپرست وزیر هم په دې لیدنه کې ویلي چې دوی له افغانستان سره د نړیوالو مرسته قدر په سترګه ګوري او هیله لري چې وکړای سي د افغانستان په روزنیز نظام کې مثبت بدلون راولي. افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خپلو ماشومانو او بدن د غړو خرڅولو ته اړ سوي دي. الجزیرې انګلیسي په یوه راپور کې ویلي چې شاوخوا 90% افغانان له بېوزلۍ او د خوړو له کمښت سره مخ دي. دغه خبري رسنۍ ویلي چې د افغانستان په ډیرو لورو پرتو سیمو کې خلک اړ سوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل ماشومان په تیره بیا لورګانې وپلوري او یا هم د خپل وجود د غړو پلورو ته مخه کړې ده. الجزیرې وایي عام افغانان په ساعتونو د خیریه موسسو دروازو یا د شتمنو کورنیو مخ ته ناست وي څو یوه مړۍ ډوډۍ را پیدا کړي او د ډیرو کورنیو خوراک په دې شپو ورځ کې وچې ډوډۍ او سړې اوبه وي. په راپور کې د خیریه موسسو او بنسټونو مشران سره مرکې سوي دي چې دوی پر نړیوالو د افغانان د لاسنیوي غږ کړی ده. او د پاکستان لومړی وزیر عمران خان له دندې ګوښه کړل سو. د پاکستان د کابینې په تازه پریکړه کې عمران خان له دندې ګوښه کړ خو د پاکستان د ولسمشر د فرمان پر بنسټ پر تر هغه دندې ته د سرپرست په توګه ادامه ورکوي چې نوی لومړی وزیر معرفي سوی نه وي. په پاکستان کې په دې وروستیو ورځو کې پراخ لاریونونه او کړکېچ روان و. د عمران خان مخالفینو د هغه د لرې کولو غوښتنه کوله خو د پاکستان ولسمشر ته د پارلمان د منحل کولو وړاندیز کړی و. د پاکستان د کابینې بیا په تازه پریکړه کې عمران خان له دندې ګوښه کړ او پر ځای به یې ژر تر ژره بل لومړی وزیر معرفي سي. دا و د دې ساعت لنډ او وروستي خبرونه. تر بیا پورې مو لوی الله مل.